په طالبانو چیرته او څنګه چاودنه وشوه، څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي د بدخشان مرکز فیض آباد کې د دې ډلې د ځواکونو پر کاروان چاودنه کې 3 طالب پولیسان وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. خو د بدخشان په ولایتي روغتون کې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې له دې چاودنې 6 مړي او 14 ټپیان ورول شوي دي. عبدالمتین قانی وایي چاودنه په موټر سایکل کې د باروتو له امله شوې ده او په تړاو یې پلټنې روانې دي. دا چاودنه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو ضد معاونیت پر ځواکونو شوې ده چې د کوکنارو د کرکیلې پر ضد هڅې کوي. ویل کېږي له چاودنې وروسته طالبانو سیمه کلا بنده کړې وه او تر ډیره خلکو ته اجازه نه ورکول کېدله چې له خپلو کورونو څخه بیرون ولاړ شي. که څه هم طالبانو چاته اجازه نه ورکوله چې د یادې پیښې عکسونه واخلي، خو بیا هم په پټه بعضې کسانو عکسونه اخیستي او نشر کړي دي. په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو یو رینجر موټر په بشپړ ډول باندې تخریب شوی دی او د یاد برید پړه تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستې. په بدخشان کې وروستۍ چاودنه په داسې مهال ده چې تېره جمعه د دغه ولایت په داریم او بیا ارګو ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهرې وکړې. طالبان وایي د مظاهرې په سیمه کې د کوکنارو د له منځه وړلو له کمپاین سره په مخالفت کې شوي دي، خو ځایي خلک دا ډله د خلکو د شخصي حریم په طور پښو لاندې کولو توره نه وي.